Sí, فکر کنم. درون مېړه اکثره په خپرونه کې راورسېدې صالحالدین منګل د پښتون عربي شاپ په ځکه موږ سره په خپرونه کې ده چې زه ښه راغلاست په خیر راغلی سلام منګل صاحب خیر صاحب باشي ډېره زیاته مننه درمنو سلام علیکم ډاکټر دوستانو منګل صاحب د پښتون عربي شاپ په ځکه مشر او بنسټګر ده او وغوښتل چې دوی سره د پښتو ژبې خبرې په دې خاطر کوو چې ژبه څه ډول څنګه کارول کېږي یا دا ژبه د دې ژبې حقوق تامین دي په حکومت کې او په نورو مسایلو کې په دې موضوع سره بحث کوو ستاسو په ملتیا منګل صاحب کېدای شي چې تاسو ته موږ ته ووایئ چې نن په ټوله نړۍ کې پښتانه دغه د پښتو ورځ لمانځي تاسو د دغه ورځې لمانځل څنګه ګورئ مننه ډېره زیاتې پښتو ژبې ورځ لمانځل موږ ته ماته داسې اړینه پېښې خصوصا ټولو پښتنو سره ځکه چې پښتو ژبه داسې سپېڅلې ده لکه زموږ مور او پښتو ژبه دومره حق لري موږ باندې لکه مور په یوه اولاد باندې حق لري نو زه د ټولو پښتنو ته دا پیغام لرم او دا غږ هم پکوم که دوی وکړی شي خپلې مورنۍ ژبې حق ورکړه کړي لکه څنګه چې د مور حق ده نو زه خپله دا څلوېښت کاله کېږي چې بهر له وطنه ژوند کوم او ډېرو اروپایي دولتو کې مې ژوند کړی نو هلته اروپایي دولتو کې اوس داسې یو سیستم ده چې یوه پیسه ده او یو دولت ده سرحدونه نشته ولې زه د خلک پېژنم چې څوک یې کوم ځای دی یعنې جرمنی ده که اسپانیایی ده یا فرانسوی ده په دې واضح پوهېږي ځکه چې هغوی خپلې مورنۍ ژبې نه خبرې هغه واضح فرانسوی په اسپانیا کې د فرانسوي ژبه او هغه هر چېرته چې په خپلې ژبې خبرې کوي ورسره جرمني ته چې څه په انګلیسي خبرې ورسره وکړي هغوی تاسو په جرمني خبرې کوي همین شکل انګلستان چې هر دولت یو ملک د نړۍ ته ځي هغوی په خپلې انګلیسي ژبې خبرې کوي او خپلې دا ژبه ځان مجبوره کړې ده چې بله ژبه زده کړي ځکه چې هغوی خپلې مورنۍ ژبې ته مینه محبت ورکړی کار یې ورته کړی او خپله ژبه یې نړیواله کړي او خپلې ژبې یې نړیواله کړې ده او دې ته هېڅوک تعصب خبره هم دي که څوک تعصب هم ورته نه وایي خو بدبختانه زموږ وطن کې زموږ ځینې بې پښتو پښتانه زه هغوی ته یم چې که چېرې په پښتو خبرې کې پښتو لیکل کې نو هوا دغه بې پښتو پښتون وایي ته تعصب کوي وروره دې کې تعصب څه شی ده چې زه په خپلې مورنۍ ژبې په خپل وطن کې خبرې او خپلو خلکو خپلو خلکو سره نو ما یو وخت ډېر مخکې فیسبوک یو شی لیکلی و چې ورونو په خپلې مورنۍ ژبې خبرې کړل او خپلې ژبې ته خدمت کړل دا نه تعصب ده نه قوم پرستي او نه سمپرستي نو زه داسې په دې فیسبوک کې د یو پوهان سره مخامخ شوم چې ده ماته وویل چې زه پوهان یم داسې یم هسې یم دومره مې زده کړې کړي نو دې پوهان یو ټکی په پښتو لیکلی نه شو پښتون نه ټکې مې په ټکې په پښتون نه شو لیکلی خو دغه یې د پښتون و نو ما سره بحث یې په دې شو چې ما ته یې تعصب ته لامل وهئ او په تعصب کې د پښتو ژبې زه واقعا چې وروره د افغانستان ملي او رسمي ژبه پښتو ده څنګه چې موږ د هرې ژبې ته احترام لرو هغه زده د نورو ژبو ته احترام لرو همداسې ټولو ژبو ته احترام باید وشي همداسې زه باید دوی نه غواړم چې ما پښتو ژبې ته احترام وکړم نو ته چې اوس پوهان مې ورته کړه تدریس هم وکړی بیا پښتو نه پوهېږي دا خبره مې ورته وکړه چې ګوره زه فکر کوم چې دا پوهان یې او پښتو ژبه تل په ښوونځي کې د لومړي ټولګي نه تر 12 ټولګي همداسې پوهنتون ته همداسې نورو کې درس تدریس شوی لکه انګلیسي ژبه تدریس کېږي بهرنۍ ژبې ولې ته په انګلیسي بله ولې که انګلیسي ژبه دې زده کړې وه د پښتو دې نه ده زده کړې دغه سړی پوهېږي چې تعصب څوک کوي او بیا ما یوه خبره ورته وکړه ما ته زما په فکر ته د لومړي ټولګي نه تر ختم د تحصیلي دورو پورې په یوه مضمون کې تل مشروط او ناکام پاتې ځکه چې پښتو دې نه ده زده نو زه د هغو پښتنو استادانو نه دا هیله کوم چې په لیاز د خدای د ځینو مشرانو نه سیاسیونو دوی نه چې دا څنګه د خلک دوی کامیاب کړي دي څنګه دوی هر کال نه دي مشروط نه دي پاتې شوي چې پوهنتونه فارغ ده او یو ټکی په پښتو لیکلی نه شي نو دغه مسایل لږ سړی که داسې سره د ورځې د لمانځلو یو هدف هم دغه چې
خلک باید دې ته پیغام ورکړل شي که نه چې دا یو ملي او رسمي او نړیواله ژبه ده د دې وروسته سره مخکې مونږ یادوو یو چې د ګوګل یو نړیوال ټولنیز شبکه د هغې هم د یو نړیوال حیثیت ورکړي پښتو ژبې ته ملګرو ملتونو سازمان دې په یو نړیوال حیثیت ورکړي نړیواله ژبه یې پېژني ځکه چې اوس خو پښتانه په هر هېواد کې شته وضعیت نو داسې نه ده چې اوس پراختیا نه دا خبرې زه دومره فکر کوم چې په دې نږدو وختو کې زموږ نیم پښتانه راویښ شوي دي او زه خو تقریبا مخکې مې یاده کړه چې 40 کاله بهر اوسېږم ولې جسما زه هلته یم روحا ټول د وطن ته خلکو ته خپلې ژبې ته ژمن ته او په همدغه زه وهڅولم چې په نوم دې پښتونه راویښ شه خوځښت جوړ کړم زمونږ لاسته راوړنې دا دي چې موږ په لندن کې کنفرانس غونډې لرلې همداسې زمونږ تکړه ملګري په کویټ کې کنفرانسونه جوړ کړي غونډې جوړې کړې وې نو دا 2 هفتې مخکې فکر کوم 2 هفتې تر 2 نیمې هفتې مخکې موږ د پښتو علمي ټولنیز کنفرانس په کابل کې لرلو او د دې سره ډېر مشران هلته راغوښتل بیا که خبرې وکړې 3 ورځې مخکې زه د خوست نه راغلم خوست کې موږ همداسې د پښتو علمي ټولنیز کنفرانس جوړ کړو چې هلته موږ د خوست قدرمنو وطنوالو او وګړو هغه مشران راوغوښتل او هغوی نه واقعا سړی زده کوي چې تاسو نو د دې ورځې نن پیغام دا شی باید واوسي چې موږ باید خپلې ژبې ته کار وکړو د بل چا سره باید رقابت وکړو سالمه باید وکړو اوس زما پیغام دی چې زه خپله پښتون یم د پښتو مورنۍ ژبه مې د خپله پښتو خبرې نه کوم نو دا خو زما خو دماغ نه ده که نه او دا خو خپلې ژبې لږ مې دا خبرې زه تېزې همیشه مهرباني دا دې په خاطر راوړل دې په خاطر ده چې پاتې خبرې شي مخکې موږ هغې خیر دا وکړه دا ونه کوله نن مخامخ ورته یم څوک چې په خپلې پښتو ژبې شرمېږي او خپله پښتو ژبه نه کاروي زه داسې فکر کوم چې هغه لکه چې خپلې مور عزت او پت نه ساتي ما ته دغسې برېښي هغه پښتانه د هغوی ته زه بې پښتو پښتانه یم چې د ټولو نه نو زه خپلو پښتنو ته همدغه خلک دي چې دستي به تخته راوباسي په توفق ووهي او دا اوس په روسیې 15 کلونو کې هغه هر څه په قومونو متناسب ویشل شوي دي بیا چې ما په نمایندګۍ مې ناسې زما استازی مې بیا زما په مورنۍ ژبه خبرې نه کوي بیا دې څه کوو د ولسمشر تر وړاندې پورې که نه ټول د ولسمشر تر وړاندې پورې صحیح د ولسمشر پورې وینا کوي په یو څه وینا کوي بیا څه وینا کوي 10% پښتو مثلا کوي او دا به د زموږ حق به موږ ته راکړي او موږ باید پوه کړي اوس مثال دلته خو داسې بې عدالتي تعلیم ده چې یو سړی له ولایت څخه مرکز ته راځي چې بله ژبه پښتو دی که بله ژبه د ځای کار نه کېږي پښتو ته یوازې پښتو باندې خبرې کوي تا کار نه کېږي که نه موږ وایو چې دا د پښتو سره بې عدالتي راوړه دا باید تامین شي د عدالت باید زموږ په ژبې په وړاندې تامین شي که یو څوک یې کوي اوس مثلا یو ځای کې امتحان اخیستل کېږي ازموینه اخیستل کېږي ته باید په پښتو او په دري ژبه مثلا په دواړو سوالونه جوړ کړي که ما ورته ورنه کړم مې نه ورته بیا هغه زما خیانت ده چې بیا مې او دا کسان چې مثلا دا ولسمشر او حکومت مشران چې دوی مسؤل دي مکلف دي چې دوی پښتو نه پالي دوی ته د پیغام وینا ده چې دوی څه وایي دوی ته مې دا پیغام د اوله موږ دا ولسمشر کې دواړو ته ټولو مشرانو ته اصلا کې پښتو ژبې ته خیانت اوله دغې مشرانو نه شروع شوی ده تر نن ورځې پورې یعنې ما دا خبرې کنفرانس کې وکړله چې اول دا حق ما ته چا نه و راکړی زه په کابل کې زېږېدلی یم کابل کې مې تر 14 کاله زده کړې وکړې ولې غیر پښتو ژبې باندې پښتو ژبه موږ ته داسې وه لکه چې لکه بهرنۍ ژبه هغه هم د اخر د هفتې اخري سنت کې وه نو داسې به کېدل خو وخت کې موږ ځوانان دا خپله خیانت و ځکه چې یا به استاد نه تللو یا به موږ تر نه تللو ځکه دا احساس ممکن نه و سړی دومره فکر نه شو کړی هغه استاد چې هغې ورځ نه ته حتی د مدیر د مکتب نه دی راضل کېدو او نه هم کومه کسټمر رفتار یې ورسره کړو چې ولې ځکه دغسې اول نه د نورو مشرانو نه خطا شوې ده او زه همدننه ټولو مشرانو ته یم مخکې مې ورته ویلي دي چې تاسو د وړکتوب نه ما حق خوړلی ما حق مې نه ده راکړی اوس دوی ګوره بل نظر مې صنفونه جدا کړي که نه بیا د پښتو بیا وباره کړي چې مثلا پښتانه استادان نشته موږ یې صنف جدا کوو مثلا په دې هغه کې د سین په دې درېیمو کلونو کې یو لیسه د عبدالهادي عارف نوم ده یو د شهید حاجي عبدالقدیر شهید حاجي عبدالقدیر په پښتو کې عبدالهادي نوی په دري کې څه ده دا ټول د ګوره پښتو واړه څه ټول د مقررو خلک څوک پښتو ژبه نظر کې حاجي عبدالقدیر ته راشي او
او څوک چې په دري ژبه زده کړي مثلا هغه بل هندري کړی شي په دې شکل باندې بیا توازن په پام کې هم مصالحه پیدا کېږي تشکیل برابرېږي او دا خو داسې واضح خبره ده چې اوس ته صنفونه جدا کوې بیا د بیولوژي ورسره راوړې د پښتو مضمون سره د پښتو مضمون بیا د ریاضي د بیا دا خپله انارشیزم تعلیمي انارشیزم لاره ده چې وایي او کېدای شي تاسو موږ څه موږ دا وایي چې اوس مهال په حکومت کې د حکومتي په چارو کې څومره د پښتو ژبه استفاده کېږي؟ فکر کوم چې 100% نه استفاده کېږي. زه څو وخته مخکې د کنفرانس جوړول په خاطر په کابل ښار کې موږ کنفرانس جوړول، نو زه مجبور مکلف وم چې خبرپاڼه یا خبرنامه یا خبرلیک ولیکم. دا امنیت هم وراوړم او ملي پولیسو ته مې وراوړم. نو کله چې ملي پولیسو دفتر ته ننوتلم نو دا ورقه مې دوی ته ورکړه. هغه دغسې وکتل ما ته هېڅ چیز. زه ورته وایم چې وروره دا خبرپاڼه یا خبرلیک دی. نو دې سړي فکر کوم چې خط یې نه شو لوستلی. نو ما ورته وویل چې زه نه پوهېږم د دغه بې سواده سړی څنګه کړی چې داسې چوکۍ نو ده دومره تعصب ښکاره کړو چې دا ورقه یې د میز نه کوزه خطا کړله. نو دلته یو سرباز چې هغه دفتر کې درېدلی و د هوښیار غوندې و هغه دا ورقه یې راواخېستله بیا امیر د اوزې ته یې ورکړه. امیر د اوزې کړه چې نه دا ښه کار یې نه دی کړی راشه بېرته زه به هغه شم خبرې به ورسره وکړم. خو ما ته دا سند داسې معلومه شوه چې یو ټک شو یو ټک ما دواړه ښه په دې مسله خبر وو. نو بیا وایي چې هغه ته وایي چې دا خو ملاحظه شوی کار یې کړو بس ملاحظه شوی کړو بیا ښه وه له کومک نه یې ډېره زیاته مننه کوم. بیا بس پښیمانه شوي نو وزن تقریبا 11 نفره د دوی د امنیت نه راغلي ول، د امنیت په خاطر او همداسې د پولیسو نه د 8 نفره راغلي ول، جنایان هم هلته وو. نو کله داسې کېږي نو زه فکر کوم چې 100% هم نه کارېږي پښتو ژبه په مفکرو کې او مخامخ هم یم چې سخت تعصب هم ورسره روان ده. نو دې خبرو زه مجبور کړی یم چې پښتون راویښ شه خوځښت جوړ کړو. او خوځښت په دې معنا زه نه یم چې پښتانه ویلي ولې فکر کوم چې دوی د پښتونولي احساس خلک چې ویښ هم دي هغوی خپل جبو ته فکر کوم چې ویښ دي نور پښتونولي ته نه دی. او پیغام لرم خپلو پښتنو وروڼو خویندو ته چې پښتو ورځ موږ هر وخت رایادېږي کله چې د پښتو ورځ ټول پښتانه شو ټول یو متن ولیکو پښتو ورځ تېره شوله بیا هېره شوه سبا بیا هېرې شي که په بلې ژبې لګیا وو. زه نو دوی نه دا هیله کوم چې همداسې لکه نن ورځ چې ټول په د پښتو ژبې خبرې کوي همدغسې ټولې مې دوام ورکړئ او پښتو ورځ داسې کوي لکه یو اختر غوندې یو جشن ته نه جوړ کړي. چاته موږ ماشومان دې ته وهڅېږو چې ستا لکه موږ کورنۍ کې ځینې ماشومان دي ووایي سبا اختر ته پلار ته ماته کالي وکړي نوي بوټونه به راته واخلي خوشحالېږي. ولې زه غواړم چې دغه پښتانه همدغه پښتو ورځ هم عین شکل د اختر باندې کړي یو خوشحالي ورځ کړي چې ماشومان هم دې ته وهڅولی شي چې اوس سبا ته د پښتو ورځ نو دا خدمت کړل خپلې مورنۍ ژبې ته او مینه ورکول محبت کړل خپل مورنۍ ژبې ته ماته هېڅ کوم تعصب نه برېښي او ډېر نیک احترام ده او باید موږ پښتانو ته وکړو. او حکومت ته مو وړاندیز څه ده چې د پښتو ژبې لپاره څه کارونه وکړي؟ حکومت ته مې دا وړاندیز ده که چیرې دوی همدغسې چوپ پاتې شي د پښتو ژبې په اړه چوپ نه ده د عکس العمل کې د کار د داسې کومه برخورد د پښتو ژبې سره او دا که وکړي نو زه فکر نه کوم چې دا دولت کې به نور هم خلک ورته همکار شي خلک یې ورځ په ورځ په ضد کېږي خلک یې ورځ په ورځ تعصب اخلي. اوس مثلا چهاراسیاب ولسوالي یا لوګر د خوا سروبي د وطنه دومره لرې د مرکز نه دومره لرې ځای نه ده ولې هلته یو سپین ږیری وریځه راوړي هغه په دري ژبه بېچاره نه پوهېږي یو دفتر ته ننوځي چې دا وګوري چې سړی په پښتو نه پوهېږي او بد وضعیت ورسره کېږي. نو دا فکر کوم چې ستر خیانت ده. په دفترونو کې ډېر زیات خیانت روان ده. په دې مقابل کې اوس ګوره یو کس لپاره چې لیکل کېږي اوس هغه کس نه پوهېږي چې ما باندې څه ولیکل نو ته چې کله نه پوهېږې نو زه ولې پوه شوم دا خبره ده احترام خو متقابل ده ته چې اوس کار کوې په حکومت کار کوې درس زده کړې سبق دې شل کړې د وظیفې دي ته چې اوس نه پوهېږې نو زه څنګه پوه شم. موږ یو ښوونځي کې اووم ټولګي کې
موږ د کتابونو راکړي په پښتو تعلیمي نصاب زموږ په ډېر جنجالونو باندې زموږ په ښوونځي ته نصاب پښتو ته وکړو موږ د پښتو کتابونه راکړي د استاد چې تاسو چلو چې د کتابونو تاسو لاړ شئ په ښار کې دري باندې کتابونه واخلئ ما ورته استاد ولې دري باندې کتابونه د پښتو کتابونه ته نه ولې څه په پښتو نه کوي نو ورته چې پښتو نه کوي نو زه څنګه پوه شم زه خو تازه راغلی یم افغانستان زه خو مهاجر نو ته خو د دېرش کاله استاد یې ښوونځي ته اوسېدلی یا مثلا هر ځای چې اوسېدلی زده کړې دې کار کې درس وکړې شل دویشت کاله د استادۍ تېر شوي وو او دغه ورځ لیسانس شپاړس کاله زده کړې کوي نو تا خو ټول عمر په دې کې تېر شو تاسو دولس عمر نه ده زده کړې حد اقل دې نه ده زده کړې چې هغه خلک چې نن ورځ په پښتو خبرې نه شي کولی غیر پښتانه زه هغوی اصلا هېڅ معلومات نه لرم هغوی اصلا یې خپلې ژبې نه خبرې کوي خپلې ژبې ته کار کوي زه معلومات د خپل پښتانه ګورم خپل ښار کې خپل وطن کې خپل ملک کې خپل عجیبه شي او ملي او رسمي ژبه دوی په شرمېږي خبرې کوي نو ته چې یو دوکاندار ته ځې ښار ته وځې ملي بس ته جګېږي ټکسي نسي یا کوم سودا مودا اخلي د به سره که چېرته په خپله پښتو ونه کړي هغه بیا ضرورت نه ورته کوي هغه یې څه کوم پښتو ژبه هسې دوی خو دغه ژبه نه سره کوي نو ده په خاطر ډېره ښار کې زه یعنې کله چې وطن ته ځم او وطنه بهر هم یعنې د هر افغان سره زه تل په پښتو ژبې خبرې کوم نو ما سره تر ننه ورځې پورې داسې چا ستونزه نه ده کړې چې ما ته وایي چې ولې دې ما سره پښتو نه کوي زه نه پوهېږم دغه پښتانه د مورنۍ ژبې د درناوي په خاطر باندې لومړی ته باید خپله ژبه ووایي چې جنګ مقابل نه کوي بیا کولی شي ته ورسره بله ژبه خبرې والا پوهېږي ټول درناوي چې ما ته تر څو چې ګډه یې پوهېږي اوس مثلا یو قسمت چې شاید داسې مثلا استاد زه کوټ سمیت په دربست داسې بریم سو که نه نور د سره جوړامه د سره ښه صحیح په پښتو ژبه کې ګټه کوي خو چې کله ورسره کېناستې که په سپورټ شي نو بیا نور د سره پښتو نه غږېږي بیا خپله مورنۍ ژبې ته ژمن ده که نه خو موږ به ټکسیوانو د دوکاندارانو خپل زه د صرفاو مثال کوم د ورځې دوه پښتانه دوکاندار پښتو او اخیستونکي پښتو دواړه مثل درجه Desi ortak kampanya musunuz? Böyle yani bazı çeşitler mi taksi talas var. Sinan komi de kabul ediyor. Kodi mutlak تصالح نفر ناس او زم کې نيسته د سکینې سم دوی غیر پښتو ژبه خبرې کوي ټوکې کوي خپل وخت څخه خندیدل ما وویل چې زه ټوکه ورسره کوم ما ته ته وایي چې وګورو ما خو دغه ژبه نه ده زده تاسو ما سي خاندئ څنګه ما تاسو خاندئ یا په ټول مخ راولئ وای زم پښتون خو د ټول پښتون ورته کې ما دې خدای دې مخه شي چې نه شته ولا ټول خدای په خوا نه کې پنځه نه خانه ته ومو د پښتون ناس یو ټول غیر پښتو ژبه خبرې کوي او خو پښتانه نو زره ماته داسې هغه باندې پریږدي ټول سمه ده چې د دې ژبه نه بیا د زوی مغلا جنګ راشي خبرې کوي وایي کوي نو موږ زیاتې داسې دي چې په لهجه کې خبرې نشي کوي نه پوهېږي چې دا سړی خو پښتون ده خو دا لګیا ده هم مغازین پرچم هم خو ځان شفوي خب بچه خبرې کوي چې ژبه قوم کې قوم مثلا ما غلانه عشق او وايي که ژبه مړه شوه قوم مړه ده او که ژبه په ورکه شوه قوم او داسې ده پښتو ژبې نه کله چې موږ خبرې کوو د موږ هویت څرګندوي چې موږ څه وایو بالکل په دې هېواد کې ډېر داسې مسایل شته ده خیر بار صورت موږ ورته کار کوو که په موږ باندې د خپلې مورنۍ ژبې د تقویت پرمختګ او ځواکمنتیا په خاطر باندې د تعصب او اخیست چاپله کېږي مجبور یې چې د اوبو ونې لګوي او لګوي دي هم ټاپه وهل خو اوس دلته موډ شوی دی وطن کې ولې څوک چې پښتو ژبې ته کار کوي لکه اول د مونږ د پښتون روش خوځښت مونږ تل لیدلي دي چې مونږ د هېڅ کومې بلې ژبې سره تعصب نه او بیخي یادوو بله ژبه او بله ژبه یادوو ځان خپله ژبه احترام هم ورته لرو ځکه چې مونږ د وطن ژبې دي او د بلې ژبې زده کول هنر ګڼم دا یو هنر ده خو د خپله ژبه هېرول خو بیا ټول په دې خبره نو په دې حساب نه ټول د موږ چې هېچا سره د کوم ژبې سره تعصب نه لرو ولې دا زموږ مورنی حق د موږ مسلم حق قانون حق راکړی او نړیوال اصول حق راکړی خبرې او حتی الله پاک حق راکړی چې په پښتو یې پښتانه یې پیغام کوي او ډېره زیاته باندې یو لنډ پیغام بیا پښتو ته لنډ پیغام څه وینا لري پښتو مو شته لنډ پیغام څه سپارښتنه ورته لري پښتو خو ما دغه پیغام دی ما مشان دا یو پیغام که چېرې څوک ځان ته وایي پښتون نو بیا پښتو وپالئ پښتو
نه نه یوازې چې ژبه ده ولې پښتو په اصل کې قانون ده. موږ وطنو کې کله داسې چې ته ما پښتو کې ماته کم راوړې هغه دا معنا نه لري چې دا سړی پښتو نه ده یعنې پښتو یې نه ده کړې. نو پښتو ژبې ته کار کول، خدمت کول، پښتو ژبې ته وده ورکول، پښتو ژبې پیاوړي کول دا په موږ حق ده، موږ باید دغه وکړو. او زه بله خبره وکړم وړه خو که داسې ده چې زه داسې فکر کوم که چېرې اوس دغسې پښتانه چې ویده غوندې راته ښکاري که داسې 20 کاله 25 کاله نور دغه دوام وکړي زه فکر کوم واقع که چېرې په پښتو خبرې وکړي باید بادشاهان خبره ده د اردو پیسول کې او د قوم پیسول کې ډېرې زیاته نو راشئ پښتنو خپلې مورنۍ ژبې ته کار وکړئ، وده ورکړئ، ژوندۍ یې کړئ او خپل هویت څرګند کړئ. کله چې ژبه ژوندۍ شوه نو ته ورسره ژوندی یې. او بله خبره ده چې وایي چې کله پښتو ژبه مړه شوه پښتون مړ دی. بلکل نو خدای دې مننه ژوندی تاسو هم مننه